کریش فور. کریش هغه نوم دی چې زیاتره خلک به ورسره اشنا دي. کریش 2 او کریش 3 د هند سینما د سوپر هیرو فلمونو لړۍ ده چې د دې لړۍ په ټولو جوړو شوي فلمونو کې وتلی اکټور راتیک روشن کار کړی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا کریش 4 فلم جوړیږي که نه؟ هو، دا فلم چې بیا هم ارتیک روشن پکې منځنی یا د هیرو رول لري جوړیږي، خو له 2013 کال راهیسې د نامعلومو دلایلو له مخې ځنډېدلی. کریش 4 فلم د 2020 کال د کرسمس په وختونو کې د نشر لپاره سپارل کېده، خو بیا ونه شو. اوس د فلم لارښود سیدارت انند منلې چې د یاد فلم په جوړولو ارتیک روشن او د نوموړي پلار راکیش روشن دواړه بوخت دي. د فلم د کیسې په اړه ویل کېږي چې د پخوانیو کردارونو په دوام پرمختګ شوی. په دې فلم کې به ارتیک روشن په وخت کې د سفر کولو وړتیا ولري او هغه به په مختلفو دورو کې حرکات کولی شي چې هدف به یې د بشریت ژغورل او د هغې بدنیت لرونکې قوې مخنیوی وي چې غواړي تاریخ بدل کړي او د نړۍ واک یوازې د دې بدې قوې په ولکه کې وشي. دا فلم به د وخت او فضا پر نویو بدلونونو متمرکز وي او په فلم کې د ارتیک ننګونې او مبارزې به پکې شامل وي چې د سیدارت انند په خبره دا د هند سینما لپاره یو مهم سوپر هیرو فلم دی. کریش 4 فلم به د 2015 کال د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه نندارې ته وړاندې شي.